أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. دویم حصہ د سورۃ النساء کی احکام د راعی او د حاکم بیانېدل. پنځم حکم مونږ شروع کړو اصلاح نیت د دې 94 یادنا. حاکم بنیت صحیح ساتي او یا بل عنوان او تحقیق د من اسلامه کم کس چې نخ د اسلام ظاهر کی نو به وجه نه بلکې تحقیق په امور کې وکړي. یو خبري پوره پتا تا تني نو پاغيبا اکشن ناخله. بیا ترغیب ورکړو جهاد ته چې جهاد په موقع باندې داسې کیږي. اوس د دې 97 یاد نام ان الذين توفاهم الملائکه دا عمدغه د جهاد په ضمن کې ترغیب ورکړي هجرت طرف ته او زجر او رټنه ورکړي به ترک الهجرت چې څوک هجرت نه کوي. کورغه وخت کې د نبی علیہ السلام دور کې د مکینه مدینه ته هجرت فرض و. هر مومن چې مسلمانې دو او ځان دې مسلمان وي نو مکه دار حرب او مدینه دار اسلام. نو مسله دار چې کله ته د دشمن ځای کې مسلمان نو ته هجرت کې دار اسلام د چې د جنگ بیا موقع او غستا حربي دشمنی نو دغه موقع باندې بعض خلکو سستیا کړي وا نو اغیله په بدی کې زجر امر کوي. رب د دیات مخ کې سردا دی چې مخ کې وی jihad لاړ شي نو احتیاط کوي. نو بعض منافقانو یې مونږ نه خو احتیاط نه کیږي ناغي د قصد عذرونه پیش کړل jihad لولا نړل. نو دغه مخ کې اتیر شلایست ویل قائدون چې ناس خلق او هغه مجاهدین دا ګوره برابر نه دي او بازو پکې داوی مو خو دار حرب د کافرو په ملکونو کمزوریو دا کافر مونږ jihad ته نه پریدي. دا کافرو په موجودیا کې مونږه نور عبادت د دین کارونه نشو کولای نو دې بهانه کولا. نو الله وته هجرت وکړي کړه تاسو له دې کافرو په ملک او په دې ځای کې پراته خو ځای مسلمانانو لاړ شي هجرت وکړي نو دا باندې ما پیش کوي. نو دا خبر او ذکر کوي ګوره خطر غیب هجرت تا. ان الذين بشکا غسان توفاهم الملائکه چروح اخلی داغین فرشتے ظالمی انفسهم پداسې حال کې چې دوی ظلم کوونکي په خپل ځانونو ظلم په خپل ځان پر نکولو د هجرت سره کو چې هجرت دوی ته ویل شو چې دوی نه کو او دا ظلم په ځان کړه. نو قالو دا فرشتے ورته وی فیما کنتم پکم حال کې وې تاسو الګ دنیا کې تاسو الله او د الله حبیب ویلو چې هجرت وکې تاسو ولې نه کو تاسو حال کې وې تاسو. نو قالو دی وای کنا مستضعفین فی الارض مونږ کمزوري کړي شو په زمکه کې زمونږ وس نه کېده مونږ داسې ځای کې پاتې کېدو چې مونږ چا عبادت ته jihad ته نه پریخو. لکه اوس ګوره انډیا کې کم مسلمانان پاتې کی نو هلته اکثریت د هندوانو دی حکومت ماغي راضي نو چاغي سا آرډر جاری کړي د لاندې خلک به لازمی مني او تاسو ګوره بعض وخت د ایشوز ډیر روچتيږي کلا جمعه او مندر لانج راځي عبادتونو ته مسلمانان نه پرې خوستل کېږي یا داس یورپ ملکونو کې کلا په حجاب باندې پابندي لګي کلا یو خبر کلا بلا. نو دار حرب کې بعض اوقات تخپل دین پرچار ته څوک نه پریدي نو دی دا بانا کوله حالانه کې ردی دا عذر نو د منافقانو
د بازو خودیا سوي نو دیوی مون کمزوری و پزمکا کی نوس فرشتی بورتا وی قالو فرشتی بورتا وی علم تکن ارض اللہ واسعاتن آیا نو زمکا دا اللہ فراخا فتوحاجرو فیها چتا سو ہجرت کڑو پدی کی الگت چوے کافر نپر خوم عبادت تا منستا دینی شاعرو منلو تا نو تلی بوئی کنے دا مسلمانانو علاقی تا بدے ہجرت کڑو تابا راغلے وی دلتا بدے استوک نے اختیار کڑے وا نو خبر دار چې دا عذر ستاسو نه منل کیږي ښا نو فولای ک ماواهم جهنم دا خلک د دې ځای جهنم نه وسات مسیرا او ډېر بدر ټکانه دا وزه دا ورتلو دا جهنم دی دلته دی اوله جمله کې آیات کې وی ان الذين توفاهم الملائکه چې د دوی نه وسا اخلی سو الملائکه دا ملائکه د جمع صيغه ده یو فرشتہ نه ډېر فرشته ځکه یو فرشته ته ملک وي او چې ډېری نو جمع څه د ملائکه نو زمون بعض اوقات ذهن کې دا خبره پرته ده چې لکه د ساغستو ولا فرشته خو یو د اسرائیل علیه السلام دلته بیا د ملائکه جمع ولراله دا خبره یاد کې چې دا اسرائیل علیه السلام یوازې د مرګ فرشته یو نه ده بلکې د سره پوره غټ ټیم دی او دې داغه سربراه دی مشر دی ځکه دا مشر د وجنه مونږ ته هغه فرشته یاد لري چې د هډ دی او نور د سره ډیر ملائک دي دا خبره ځکه کومه چې دلته بریلیان یو اعتراض کوي هغه د اعتراض کوي یو ګورا مونږ وایو چې نبی علیہ السلام حاضر ناظر دی دا غیدا عقیده چې پیغمبر عالم الغیب دی او حاضر ناظر دی عالم الغیب دا مطلب چې نعوذ بالله پا ما کان ما یکون په هر سبانه پوي دي سبب وسکیږي روستو وسکیږي شاته سشوي دي مخکې سه حالات را روان دي اوس دا صفت د الله دی علم د غیب پیغمبر ته الله نه ورکي دا صرف الله سره دی دوی سو نه نبی علیہ السلام سره شتا دویم دی وی دی هر ځای موجود دی پیغمبر حاضر ناظر څه ته وی چې دلته زموږ د حال د هر یو کس د حال نه خبر دی نو هغه بعض جاهلان بکی دی هغه څه کوي ایول سب کې زم پری دی چې مستودریږي ویلا کدا د نبی علیہ السلام ځای دی پری دی ولا نو سب کې یو ځای خالی پریخي نو موږ یو چلک استاد قدر چې پیغمبر حاضر ناظر دلته موږ راضي دی مونږ کې چې پیغمبر موجود دی بیا بل څوک جمع نه کوي ولی پیغمبر ټولو نه اعلی دی نو بیا جمع ځای وته خالی کې جمع ورپسې وکړي نه خو نه مني ایته وبد چې دا دروغ دي قاضي خپل یو غلطه عقیده جوړه کړې نو هغه ځان له دلیل سوې چې هغه وي مونږ وایو چې پیغمبر حاضر ناظر دې ځنه دلیل اذان له پیدا کړي یو ګره فرشته اسرائیل علیه السلام دا یو د روح غستلو فرشته دا غي وي او دې په یو ټیم کې هر ځای ته رسی لکه اوس دې ټیم کې په زرګونو مړی روان دي په هر سکند او منټ کې مړی کی د ټوله دنیا کې اوس په امریکا کې سل مرګونه شوي سل بابا بل یورپ ملکونو کې شوي سب د پاکستان کې او افغانستان کې او ایران کې او ته ایمرجنسي ته ګوره لګور شنو تا ته په سکندونو په تور کې جسونه مړی وزي تاسو هر هسپتال کې څونه هسپتالونه دي نو هغه وی وګوره اسرائیل علیہ السلام یو فرشته د بریلیان وی او وګوره هر چاته هر روح لزان راسي څونه پاورفل دی نبی د نبی علیہ السلام زمون چې کوم دی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داغه درجه خو د اسرائیل علیہ السلام نه ډیره اعلی ده نو چې اسرائیل علیہ السلام د سي ارزه ته ځان رسي او رسیدي شنو زمون پیغمبر خو په طریق اولار ځای ته رسي او دار چا حال وته پته ده ناغي ځان دا دلیل کتل مونږ ورته وایو الکا داستا جهالت ته ولی ملائکه چې جمع راغلي ده نو اسرائیل علیہ السلام یو د روح غستلو فرشته نه بلکې د دغه سربراه دی او نور د سره پوره ټیم دی هغه ملائک چې کله الله وغواړي او د چا نه روح په کوم ځای کې غستل غواړي هغه ملائک ورپسې لاړ شي نو د اسرائیل علیہ السلام یو فرشته نه د ډیری دي ځکه جمع قرآن وروړي ده کړه الملائکه
دا داغي جواب دی ښا دا عقیده تاسو غلط را چې تاسو نعوذ بالله اسرائیل علیہ السلام ورځه تر رسول نبی علیہ السلام حاضر ناظر دا دلیل غلط دلیل دی نو بشکا خلق چې ساخلی داغي نه فرشتي او ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې ظلم کوون کی په خپل ځانونو اے بهتر کې هجرت پر نه کولو د هجرت نو قالو دی وای فيما کنتم نو ملائک ورته په حال کې وای تاسو الګ تاسو دنیا کې هجرت نکو دا ولې نکو دا کله ورته وای یا خود ځنکدن په وخت کې ورته وای ځنکدن بعضی سړی باندې سخت شي درادن روح په ډېر ګران اوزي دا فرشته د کټیم کې دله د سختی ور کوي دا منکر سړی ګناګار مشرک کافر دله زور ور کوي او د نزي په حالت کې بعد دنه د تپوس کوي قالو فيما كنتم یا ودا برزخ مراد په قبر کې وته دا تپوس کوي برزخ کې ورته وای دا ولې تاسو دا الله حکم نه منا چې تاسو وای مونږ هجرت نه کو کمزوري نو دی ولا چې کله دا تاسو کې نو دی جواب ورکړي قالو كنا مستضعفين في الارض مونږ کمزوري په ځمکه کې مونږ کمزوري او مونږ وتی نه شو مونږ چې عبادت نه پری خود الله دین ته نه پری خو نو داسې خبره ودی کوله اور دار حرب نه دار اسلام ته هجرت کول د فرض دي دار حرب څه ته وي کمزې چې دستا دشمن اوسې کې د مسلمان او اتفاقا تل تپات شوي ته مسلمانې دشمن خو ته عبادت ته نه پریدي دشمن ته د خپل دین اشاعت ته نه پریدي چې کله تا ته پته ولګي چې الګ دا خو دار حرب دی دشمن ملک ته زخپل دار اسلام د هجرت وکا کډاړ سوتره اوتړو ذاتی دا فرض دی تارنګور هجرت د ګنا نه بوم کې یو ځکه تا ته پته چې دلته ګناګار خلک کینی اوسې کی ګناګار او دلته زما اولاد خرابېږي زه خرابېږم نو اقزینه به هجرت کې التنه بزی دانا چې تناسته او بس یاره اولاد می خراب شو فریادونه کې نو زه بدل کې کړ حرکت کې برکت هجرت ډېر ښه دی خانو هجرت د ګناهونو نم کیږي ستاسو ملګری دی او تا ته پته لګي چې دی ما په غلط راړی خو دې سره ناستم نو زما خله غلطه استعماليږي زما سترګي غلطه استعماليږي دا ملګری مال کار ګوري ماموستنه پریدي مدرسې ته چې اعظم دی می منې کوي نو دغه ملګرو سره بایکاټو کې هجرت ته وکا تی پریدا تغزه پریدا تغل تبیا ورزما دوی سره تعلق ختم کا ځکه که نه ختمه او ته دغه څه اوسې کې هجرت نه کې خو بتا به خرابوي کړ د ګناه د زینب هم هجرت کې خمخ کې بزي او تفسیر قرطبی والا دالی کلیم دی فی هذه الآیت دلیل علی هجران الارض التي يعمل فيها بالمعاصي بدايات دلیل دی په خبره باندې چې دا غزمه کې نه به هجرت کې بکمی چې ګناه کیږي کم ځای چې ماحول خراب دی هغه ځای نه بکړو چته هغه ځای نه وته هجرت کې زیبا زکات تب ګناه کې مبتلا شي نو فرشتي ورته وي تاسو دا عذر پیش کوي چې مون کمزوري خدا مورې کنه قالو فرشتي ورته وي علم تکون ارض الله واسعتن آیا نو زمکه د الله فراخه فتهاجر فيها چې تاسو هجرت کړو پدې کې ته الله خوري رغټ وسیز مکوا یو علاقه نه بلې ته وتلې وي کمزه مدرسه جمعاتي نو بکار چې خلک ال تلاړ شي او دا ګوره داسې او خيار خلک کوي زمون په اولین مرګرو کې عبد الله جان صاحب سراج صاحب دی وتا سو پیژنې دې د ممندو او دی راغلي دلته همدغه د دین د عزت کړي د پاره نو چې دلته اول رال مدرسه کې موږ سره داخل شونو دی چونکه داغه دیهاتو راغلیو نو د دې ځې پاغار سن پوهدل خودل چې مدرسې ترال د الله دین سره وابسته شو ډېر تبدیلی پاغي کړاله د دین لحاظ سره هر لحاظ سره هغه پلار ما ته وی ای والد سے وی زمون خیراده و چې موږ یو څو ورځې دل تراغلیو خو سم اراده په خشوه
چې خار کې بسوسیږو څه دپاره چې زما بچو قرآن ووایي، زما بچی د دین نه خبر شو، زما بچی دلته ښه ماحول ته راغله. نو داسې هجرت به کې کله نه کله کوم ځای د نیکانو خلکو ځای وي او ستا د اولاد ښه تربیت کېږي نو هلته به ځې. یو ځای کې مست ټک کېږه چې ته داسې محله کې داسې ځای کې اوسېږي چې هلته ټول د ګناهونو مجلسونه دي، نو ستا اولاد چې هسې په دې لارې کې روځي نو هغې ته به ګوري نو خرابېږي. نو مشر چې کوي او هوښیار یې هغه دغسې ځای نه بچي پاس کوي. ښه فاولائک نو دا خلق چې دا هجرت نه کو ماواهم جهنم زیر دی جهنم دی وسات مسیر او ډېر بد ځای د ورتو جهنم دی. دارنګ ته او ځای کې د دین کار کې درس کې اول ته سوکتا دعوت ته نه پریدي درس سره نه پریدي ولکه دلته به قرآن نه وي داسې ظالمان شته که نه دا اوس هم شته ښه چې ته د قرآن درس شروع کې نور بس نه وي په نور څه په جومات کې به نعتونه او یو څه بل څه ډېر ویلي کېږي یا عام تقریرونه به ډېر کېږي او اعلانونه به پکې کېږي خو چې ته پکې درس د قرآن شروع کې بس دوی باندې څه چل شو شي هلکه دا ولې دا درس شروع کو او دا خو څه نوې خبرې کوي هلکه راځه بنده ووایي دا شیطانان نی دا به راپاسي او دوی به داسې خبرې شروع کړي د الله د کتاب په خلاف. اوس حق پرست عالم حق پرست دائی ادا سی نه کوي چې لکه دوی راته سترګې سترګې وخولو دوی راته وایي چې نه به وایي خو به زم قرآن بندومه نه قرآن وی ملک خدا تنگ نیست او پای گدا لنگ نیست وی د خدای ملک تنگ نه دی او د فقیر خپې شلې نه دي فقیر ګوره سوال کوي په دې لارې تېرېږي یو ځای کې سوال وکړي نو خلک یې ورته وایي نشته سزا هغه هغه ځای نه خطا شي بل ځای ته لاړ شي ګرځي ګرځي خو خپل سوال نه پرېږدي ولې د هغه خپې شلې نه دي چې په ځای ودرېږي او کښېني یو ځای کې چا سوار نه کړل بل ځای ته لاړ شي دقسې یو ځای کې ته چا د دین کار ته پرې نه خوې دعوت ته نو دا نه چې ته ټپ کې او بس کې ته به ګرځې تاله که دلته خدمت ونه کړی شم راځه هلته به دعوت وکړم داسې ډېر علما دي چې خپل علاقه کې د هغې خبره چا نه ده منلې کوم ځای چې د هغې ابایي کلي بل ځای د تلي دي هلته دعوت شروع کړی دی او هلته خلکو پې لبیک ویلی دی هغه عالم ټول استوګنه هلته وړې ده او خپل رهایش هلته جوړ کړی دی څه دپاره د دین دپاره چې دلته خلک زما دعوت اوري د الله کتاب اوري هلته بس خپل ځای جوړ کړه خپل کارې شروع کړو نو ګوره دایي ته وسیع میدان دی که یو ځای کې د څوک نه پرېږدي نو بل ځای ته به ځې که بل ځای دی نه پرېږدي بل ځای ته به ځې خو دا نه چې ته دا عذر پیش کړي چې یاره جي دلته خو خلک غصې کوي او خلک ما نه پرېږدي او خلک خلاف کوي دا د حق او د دعوت خلاف دا د پیغمبر د دور نه را روان دی نبی علیہ السلام چې مکه کې دعوت شروع کو څه حال و چا په کاڼو ویشته چا بدر دی وی آخر الله ورته هجرت وکړه کوم ځای نه مکې نه مدینې ته لاړو مدینه کې پردي کلي کې خلک مړ کړي شو هلته یو اسلامیک سټیټ جوړ شو دا هغه ځای نه ټولې دنیا ته دین ورسېده خو دا د خلکو بدبختي وي دا کم خلک چې د الله د کتاب او د الله د دین د دعوت خلاف وکړي دا ډېر بدبخته خلک په دوی الله رحم نه کوي لکه مکې والا وګوره که څومره لوی پیغمبر هغې ته راغی هغه سید الرسول د ټولو پیغمبرانو سردار آخري نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پکار چې دوی په سر ګرځولې وې چې زمونږ په علاقه کې زمونږ د ښار کې الله د آخري نبي رولېږو دا څومره د فخر او لوی د سعادت خبره ده خو دغه خلک بدبخته خلک وو نو چې بدبخت قدر وسره نو الله ته پیغمبر بوته چرته مدینې ته مدینې والا قدرمن خلک الله په هغې خصوصي برکات وکړل نن وګورئ څومره نوارات دي د مکې د هغې دشمنانو ابو جهل عتبه شیبه او بل دغه څوک نوم هم نه اخلي میټاو شو نه څوک پیژني چې دا څوک او هغه صحابه هغه مدینې والا ټوله دنیا پیژني چې دې د پیغمبر ملګرتیا کړې او نران خلک دې مشن سره ملګري کېږي خو ته به یې پرېږدې نه ته به بیانې
نو الله وایي چې هجرت نو کړې زیره دی جهنم دی او بدر ټکانه ده. الا المستضعفین سره یو بل خبره ذکر کړي چې بعضی معذور کسانو عذر والا او دغه مخکې آیات چې نازل شو دا اوس چې مونږ وایي نو ډېر کمزوري بوډاګان کسانو زنانه او ماشومان هغه هجرت نشو کولی ناغي و جوړدا مونږ یادې مونږ هم هجرت نه کړې لکه اوس دار حرب کې کمزوري بوډا دی هغه غریب تلی نش هجرت نشي کولی پځې التناسته مجبور نه یا زنانه دي او زنانه هجرت نشي کولی یا ماشومان دي ناغي له خفه غونډې شو هغه و جوړدا زمونږ په باره کې دي چې مونږ به جهنم ته ځو په دې چې هجرت هم نه دی کړی نو الله یاد ورولېږي چې نه تاسو ته مستثنا یې تاسو دې نه مراد نه ولې تاسو خو عذر دی الا المستضعفین مگر کمزوري من الرجال د سړونا والنساء او د خزونه والولدان او د ماشومانونه لا یستطيعون چې طاقت نه لري حیلتن د چل تلو د بهاني ولا يهتدون سبیل او نمو مثلار الله وی دا خلق گناهګار نه دي ښا سړی بوډاګان خزي ماشومان ته دوی وجه بیان کوي یو لا یستطيعون حیله دوی د تلو طاقت نه لري سو سرشتنا دوی ملایح تدون سبیل لار وته نه معلومه اسباب وسره نشتا نه د تلو طریقه ورزي او نه اسباب د لارې وسرشتا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دی وخت کې نابالغ ماشوم ناغوی د مستضعفین کې زو زما مور راځو وې زما شوم مور می زنانه موږ هجرت نشو کولای موږ ته مرادي دا وزم په مستضعفین کې راځم نو دا خلک سدي د ګناګار نه دي ښا دا الله معاف کړی دي چې دوی ګوره یا یو شل ګوډ دی معذور دی داغه خزل کیږي چې زدار اسلام ته لاړ شم او غریب هجرت نشي کولی د مجبورې نه پروت تلتا نو دې په دې کې نه دي شامل چې داغه وعید کې فولای کدا خلق صلی الله قریب د الله یعفو عنهم چې معافي وو کی دوی تا وګوره دا خلق الله معاف کړی دي وکان الله عفو او دی الله عفو کون کې غفور او بخون کې دا خلق الله بخلی دي دوی ته بخنه کړی دی ور الله غفور رحیم وګوره الله په چا ظلم نه کوي چې اوزري شرعي نو الله منی خو یو دا چې ته مستی کې آسی به صداري حرب کې پروت آسی بھی ستر گناہ مجلس کے پروت اوزان بالکل بدلے نا گورا بعض خلق آغاز ځان کی تبدیلی نه راولي لکه اوستا کم روټین دی چې ته آرام دې ځان عادت کړې دی ته د کورا چرته نه روزي چاله دعوت نه ورکې د دین خبره چا سره پټوله رس کې نه کې ته خوش پاتې شي دا ځان کې به تبدیلی راولي تبدیلی دي ته و چې را پاس روزه کله د الله د دین د خدمت مقرره ودرېګا نه دعوت مقرره روزانه درس لته راځي نو ګوره بل ته ملکه درس کیږي راځه درس تکینو اوس ته حرکت والے مستاپ کار کې الله برکت اچي او تاب الله د سي مجلس د غلطو نه بچ کی اونن سبا د ټولو نه غټ نوجوانانو د پاره چې کوم ګناه د ځان لواله دي اسړې ځان لنی د سره شیطان ملګری حدیث کې مرضی کنا وی جماعت مو پرې ده علیکم بالجماعت و یاکم الفرقه تاسو باندې لازم ده په ډله کې اوسېدل ډله کې څه د درې سلور ملګری داسي د دین مجلس کې خملګرو سره ملګرتیا کول او ځان وی د ځان لوالي نه بچ کې نبی علیہ السلام وی فإن الشیطان مع الواحد شیطان یوازې کسره وهو من الاثنين عباد او کله چې دوی دوشي نو شیطان ته تخت مطلب دا چې د قصي ماحول کې اوسېګا چې ځان لیکنه شیطان بدلځل کې شکونه اچي وسوسه وزین کې راولي ګناه ته ودی زین اړای ځړې چې بیکار شي کنه او دې سن کوي نو شیطان ولا د ګناه ذهن ورکی شاب داو کا حلقت دې کې دا کار دې کې دا کار دې نو شل ګناونه بد باندې وکي
همیشه دغه مجلس کې خملګرو سره چې هغه د دین او د قران طرف ته مایل یا غي سره ملګرتیا کوا وګور الله وی دا خلق ما معاف کړی دي چې پوره دا پنځم حکم ختم شو او ترغیب او هجرت تواخ اللهم صل علی محمد وعلى كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في امور كلها واجرنا من ذكر وعذاب الاخره الله ستا کتاب مونږ د علم مونږ ته نصیب کړي او په دې عمل توفیق راکړي حاضرین سمره درس تناسي الله ټول لره دې بدله سماره ورکړي بیماران الله صحتونه ورکړي چا څه مشکلات الله حل کړي حاجات دې چي الله دې پوره کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله عليه وسلم